السلام علیکم قدرمنو دوستانو د خان کلیک په یو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. خوږو دوستانو، ځینې وخت انسان په پوهه او یا نه پوهه کې داسې غلطیانې کوي چې د هغې له وجې ټول عمر لپاره هغه بیا په تکلیف وي. نن موږ در سره په همدې باره کې معلومات شریکوو چې الله تعالی څنګه په یو انسان باندې د رزق دروازې بندوي او بیا ټول عمر لپاره هغه سروالی بروالی ګرځي. که تاسو غواړئ چې د دغه غلطیانو په باره کې پوه شئ، نو ستاسو نه یو هیله لرم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې په علم کې مو اضافه وشي. او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو ترې فایده واخلئ. دوستانو، د ټولو نه وړومبۍ غلطي چې د انسان د رزق د تنګۍ سبب جوړیږي هغه په کور کې د ښځو د بې پردګۍ سره ګرځېدل دي. اکثره وخت په لیدلو کې راغلي دي چې ښځې په خپل کور کې دننه د څادر یا د لوبټې استعمال نه کوي، چې دا ډیر زیات نقصان ورکوونکې خبره ده، ځکه چې ځینې خلک دغه بې پردګي چې لوپټه یا صادر نه په سره وي دې ته کومه بده خبره نه وایي او وایي چې موږ خو هسې هم په کور کې دننه یو، نو بیا پرده له چا نه وکړو. دوستانو، یوه خبره باید په یاد وساتو، که په کور کې محرم وي یا غیر محرم، خو ښځې ته پکار دي چې صادر یا لوپټې سره خپله پرده وکړي او هغه د ځان نه تاو وساتي. اکثره ښځې داسې هم کوي چې ماشومانو ته د پیو ورکولو په وخت کې هیڅ د صادر یا د لوپټې خیال نه ساتي او دا بې پرواهي هم کوي. نو په دې معامله کې د الله تعالی نه ویریدل پکار دي او د بې پروایۍ نه کار نه دی اخیستل پکار، ځکه چې دغسې ښځو ته به د قیامت په ورځ ډېر سخت عذاب هم ورکول کیږي او د رزق د تنګۍ سبب هم کیږي. دویمه خبره ده چې کوم رزق ختموي او د رزق تنګي راولي هغه چې په هر کور کې نن سبا عام شوې ده، د شپې تر ناوخته پورې ویښ اوسېدل او سهار بیا ناوخته پاڅېدل دي، چې دا یو خراب عادت هم دی او دا نن سبا زموږ د ژوند یو حصه جوړه شوې ده او موږ کله هم د دې پوهېدو زحمت نه دی کړی چې دا یو ډیر خراب عادت دی او ډیر نقصان ورکولی شي. څلورمه غلطي چې اکثر مسلمانان کوي هغه د ښځې او د خاوند په غلطه او ناروا طریقه باندې کوروالی کول دي، چې د دې په اړه باندې موږ په نورو ویډیوګانو کې هم معلومات ورکړي دي چې یا د شا له خوا نه کوروالی کول او یا نورې خرابې طریقې چې د انګریزانو عادتونه او یا نور خراب عادتونه چې ښځه او خاوند یې کوي. نو په دغسې جوړې باندې د الله تعالی لعنت وریږي او داسې کوونکې ښځه او خاوند د غریبۍ محتاجۍ ښکار کیږي او بیا ټول عمر لپاره هغوی په مرضونو پریشانیانو کې مبتلا اوسیږي. څلورمه خبره چې د رزق د تنګۍ سبب کیږي هغه دا چې کوم خلک چې د خپلو رشته دارو سره ناروا سلوک کوي او یا په میلمه باندې تنګیږي او چې رشته دار ورکره راځي نو دوی ډیر زیات خفه کیږي او سم سلوک ورسره نه کوي. دوستانو، میلمه د الله تعالی رحمت وي او میلمه ځان سره خپل رزق راوړي. څوک چې د رشته دارو او د میلمنو په مخ باندې دروازې بندوي په هغه کور کې بې برکتي راځي، د رزق تنګي هم راځي. نو دوستانو، د دغسې غلطیانو په باره کې باید موږ ته د سوچ کولو ضرورت دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې رزق د الله تعالی د طرفه دی، خو یوه خبره باید موږ تاسو په ذهن کې کینوو چې الله تعالی په رزق کې د اضافه کولو موقع هم موږ ته راکوي او څه چې الله تعالی وعده کړې ده او زموږ په قسمت کې لیکل شوي دي نو هغه موږ ته راکوي. خو څوک چې دغسې ناروا کارونو نه ځان وساتي نو الله تعالی ورته خپل د رحمت دروازې نورې هم خلاصوي او په نورو خلکو کې د هغوی عزت زیاتوي، د هغوی درجات زیاتوي. خو که هر څوک دغسې ناروا عمل کوي او الله تعالی پرېږدي او د مال او دولت غلام جوړېدل شروع کړي نو د دې نه لویه بله بدقسمتي نشته دی او همدغه لویه وجه وي چې انسان ذلیله او خوار وي. دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي. ډېره مننه کوم چې تر اخره مو راسره ملتیا وکړه. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هېر نشي. ډېر ژر به په یو بله نوې ویډیو کې تاسو سره مخاطب شم. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.